درنښتونه او احترامات قدرمنو د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا مهال په سوات کې ولاړ یم. ډېر زیات خوشحاله شوم چې په سوات کې مې یخ د ګوړې یو شربت وڅښو. د خوشحالۍ خبره دا ده چې ګوړه زمونږ خپل پیداوار دی، زمونږ خپل ګني کېږي او د هغه ګنو نه به ګوړه جوړېږي، د هغه ګوړې نه به یو قسمه شربت جوړېږي. لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا خلک دومره ایجوکیټډ دي چې دلته لیکلي دي چې شربت پینے کے دوران اگر سر میں تکلیف محسوس ہو تو تھوڑا سا نارمل پانی پی لے. یعنی دیو خبره کړې ده چې اوبه لږې نرم څښئ، لږې ستړ مې څښئ، ډېرې زیاتې یخې اوبه نه. ساینس هم دا وایي چې یخې اوبه چې دي دا د ډېرو مرضونو زیله ده. لهذا د دې خلکو په دغه ایجوکیټډ خوی باندې او په لوکل پراډکټ پروموټ کولو باندې د هغې پرمختګ باندې دوی ته داد ورکوم. دا یو ځوان ما سره ولاړ دی. ځوانه ستاسو نوم دی؟ سلمان. سلمانه دا د ګوړې کار ستاسو دی؟ تېزه وایه ښه. او سر ته دې دا ولې اچول دی؟ صفایۍ لپاره. قدرمنو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده په سوات کې د صفایۍ لپاره دوی دومره احتیاط کوي، کوم چې په غټو غټو پروفیشنل هسپتالونو کې وي. سبب دې ویلی دی که نه؟ بیا دې پرېښی دی. نو اوس د ګوړې د شربت دا کار کوي؟ کار دی یوازې. او نو چې ګزاره کېږي ستاسو پکې جنت ته روانه مجبور دی او نور نه دی څه کار کوي؟ او دا ګوړه د کوم ځای نه وړئ؟ کوم ځای نه ځي دا ګوړه؟ تاسې د کاکاګي نه به دا ګوړه؟ کاکاګوړه دا ګوړه د کوم ځای نه ځي؟ چارسدې زموږ خپله کومه ګوړه چې او دا بلکل اورېجنل ګوړه ده چې ملاوټ څه شی خو پکې نشته. او یو ګیلاس په څو دی کاکا؟ شل روپۍ ګیلاس. دا تاسو له واره کوئ؟ رزق روزي پکې پاتې کېږي. او تاسو لیکلي چې یخې اوبه مه څښئ په سر باندې. د دې څه وجه ده؟ روشن. زنده‌باد. قدرمنو دا د ګوړې شربت دی په 60 روپۍ ګیلاس. د خوشحالۍ خبره ده زمونږ په سوات کې زمونږ ګوړه زمونږ روشن کاکای خرڅوي. که چېرته مونږ لوکل اقتصاد دغسې پروموټ کو نو هغه ورځ درې نه ده چې پښتنو ته به په خپل کور باندې رزق روزي میلاو شي. هم د دغې سره د نن سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. د سوات نه خپل کورباب سره افغان ته اجازت ورکوي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.